د کوټې په نوا کلي کادرآباد کې یو له یو داسې سپین ږیري سره یو چې هغه افغان کډوال دی او شاوخوا 15 کاله وړاندې له افغانستان څخه کوټې ته راغلی دی را مهاجر شوی دی. حاج صاحب وایس اف امریکا ډیوه ته د وخت راکولو ډېره مننه. ستا نوم څه دی؟ نوم ظاهر دی. ظاهر دی. عمر دې څو کاله دی صاحب؟ یاره د شپېته کاله شپېته کاله کې شپېته کاله عمر دی. د افغانستان د کومې سیمې یاسته؟ د فاریاب یې سره. هلته مو کلی کوم کلی دی؟ کلی مرچغال نومېده هغه ځای هغه وخت. ښه تاسې څنګه راغلي واسه چې راتلې پر څه شي رالاست؟ پر دغه خره باندې راغله. ستا د مخه یې نه هاس و نه وشو پر خره راغله. د کور کډه مو پر خره راغلی؟ ښځې کوچنیان ټول پر خره. ته په پښو ورسره؟ زه په پښو تر دغه ځایه له فاریابه تر کوټې پورې کوچنیان او زنانې پر خرو ته په پښو ورسره ولې رالاست؟ مجبوره وو. جنګ و؟ وطن کې جنګ و. بدامني وه. ښه دلته چې رالاسته بیا دې دا 10 کاله 15 کاله تا دلته څه ژوند کاوه؟ څه خواري دي؟ خواري په دا مارکیټ کې وم. د خلک مزدوري مې کوه. د لاس مزدوري دي؟ د لاس مزدوري وه. ښه نو اوس دلته د کډوالۍ ژوند کې د خاورو په کور کې وو. کډواله د مځکه د بل چا دي موږ کوټې جوړ کړي دي داسې خاوره په میاشت 1000 روپۍ موږ څخه کرایه غواړي. دا کرایه حکومت ته ورکوئ یا د چا چې مځکه ده؟ د دغه مځکې والا ته ورکوو. ښه ستا بچیان څو بچیان لري؟ یو بچی لري. زوی دی؟ ښه هغه څه کار کوي؟ هغه لیړې لري د سبزي. د سبزي ریړۍ. نو دلته ژوند څومره اسان دی څومره ګران دی؟ چیش لرئ د ژوند؟ هیڅ شی نه نه وبه لرو. وبه مو په دا څه به وایي دا ډبیان ته زه دغه نلکې څخه راوړو کور ته خپل ګزاره. نور خوراک څښاک؟ یا نه نور مزدوري خو اوس ته د مزدورۍ نه یا زوی دې ریړۍ چلوي نو د میاشتې مو څو خرچه د لوڼه او هغه دې؟ میاشت خو ډېر دی. میاشت په ډېرو پیسو کې ولاګه رسېږي خو مقصد خپل پر واس باندې خورو چې واس وي خورو یا که نه و دغه خپل وچه ډوډۍ چای کوو. په دا 15 کاله کې خپل وطن ته بیا تللی کلي ته تللی؟ یا نه یم تللی. ارمان دې دی؟ و ډېر ارمان دی. څه ارمانونه دي؟ ارمان مې دغه دی وطن دی نو زموږ وطن دی نو چې واسه وي کراري وي باچهي وي وطن کرار وي جنګونه نه وي. وطن د هر چا وطن ښه خوند کوي. از ما بعض دغه نور کوچنیان چې دلته پیدا شوي دي بیا شوقي نشته. زه په خپله شوقي یم د وطن. د هغوی خو نه لیدلی دی؟ نه یا دوی نه دي لیدلي. دوی په قصه کې نه دي وایي نه ځو بیخي. نو خو دلته هم مشکل خو دی بیا به څنګه کوئ؟ مشکل دی که اسرات دی که عذاب دی خو تېرېږي شپه وره تېرېږي. څه دعا کوې له خدای؟ څه غواړې؟ له خدای امان غواړم. ستاسې به ډېر خپلوان مړه سوي وي دلته هم ښخ کړي دي که مو وطن ته؟ دې په سوو دلته مو ښخ کړي. دلته مو هدیرې جوړې کړي دي؟ داسې هدیرې دا خمان دي ټوله داسې هدیرې دي په لوکو په خلک زموږ د نور خلک دلته پټ دي. ستاسې په سلګونه خلک دلته دي؟ سپین ډېرې پلار وروره کوچنیان لوی ټولو دلته پټ دي. د افغانستان له حکومت څخه له ولسمشر ډاکټر اشرف غني څخه څه غوښتنه کوئ که د هغوی یو څه په وس وسي ستاسې لومړۍ غوښتنه به څه چې په وسه وي چې موږ وغواړي چې موږ ولاړ شي مځکه راکړي زندګي راکړي کراري وي صاحبه چې یو نوکی په پښو ودرېږي مهاجر اکني لږ څه وکړو چې ولاړ. ډېره مننه بابک ډیوه ته د وخت راکولو. دا یو بابک نه دی. په بلوچستان کې دلته د افغان کډوالو 12 کمپونه دي. د رجسټرډ او نان رجسټرډ یا غیر رجسټرډ د ټولو افغان کډوالو شمیره شاوخوا 11 لکه ده. د هر افغان کډوال ژوند هم د دې بابا په څیر دی. یو دوه ماشومان یا زامنان یې سبزي لا هم نور غریبي کوي
ریړۍ چلوي او یا په ښار په کوڅو کې ټپال ټولوي. د هر افغان کډوال همدغه یو ارمان او خواهش دی چې په خپل وطن کې امن راسي، قراري راسي او د افغان حکومت لخوا دوی بیرته وغوښتل سي او هلته پر خپلو سیمو وطنونو باندې بیرته آباد کړل سي. حفیظ الله ستوری شیراني، VOA ډیوا کوټه.